محترم مفتي صاحب، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د جادو د اثر د ختمولو دپاره، یعنی جادو ختم شي، د دې دپاره څه کافي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، د جادو د ختمولو دپاره ډیر قسمونه شیان شته. ستاسو مسائل او د هغو حل په دې کتاب کې په 4 جلد په 103 صفحه کې راغلي دي چې 314 واره قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دا پر اوبو باندې وویل شي. دا د جادو د اثر د ختمولو دپاره چې په کور کې هر څوک وڅښي او په کور کې خالي وینا یې هم ګټه کوي او څښل یې هم ګټه کوي. او بیا غسل په کول په دې کتاب کې راغلی نه دی. په نورو کتابو کې موږ چې معلومات لرو مبدا والمیعاد کې راغلی دي دا خبره، نو په هغو کې بیا دا بیان راغلی دی چې غسل په وسي هم ګټه ورته کوي، څښل یې هم ګټه ورته کوي. دغه اوبه نه شپې وڅښلی شي یا 11 شپې وڅښل شي. ستاسو مسائل او د هغو حل 4 جلد 103 صفحه. والله اعلم بالصواب.